قیلوله پیژن د غرمې د خوا خوب د غرمې خوب د الله رسول فرمایي شیطان غرمه نه پریوځي موږ پریوځو شیطان غرمه نه پریوځي او مشتي به پریو مسلمانان پریوځي او دا قیلوله چې دا تقریبا 15 منټه پریوځه ستا د ټول ورځې تکاوت چې دی غلي کیږي زموږ خوبونه چپاسو د شپې پر 2 بجې پریوځو او سهار بیا پرې 11 بجې راپورته کیږي نو دا څنګه څه ده اوبه چې څه زبردا ټویټ کړی وو سپي ګرد شپه غاپي سپي ګرد شپه غاپي ګرد شپه د ورځې بیا پروت یو ځای سایت په مردار نه لیک انسانانو دا رقم ګرد شپه فیسبوک دی نیټ دی ټي وی دی کیبل دی ډرامې دی ارتغل دی هغه بیا بل نه وې دنده شروع شوه اوبه چې ورته ویلې ولته زمون مولوی صاحب دی هغه در نیمه شپې پر چش ګوري ولا د شپې د 2-3 بجو وشم ولې وای دا ډراما ګورم نو ډراما ولې ګوره وای د اسلام تاریخ پاکستان مفتی کفایت الله صاحب ټویټ کړی واغه قرآن بند پروت دی خلک د ډرامو سي اسلام زده کوي قرآن بند پروت دی خلک د ډرامو سي اسلام زده کوي نو ولې نو خداغه قرآن وتا ته وای په د ډراما کې کوم شزه حلیمه دغه راځي پاکستان لره څونه خلک ورته خوشاله دي هغه څوک دنو خالي هغه لږ ښه پرده مردا وکړه بس تا کار خلاصو نه ته ډرامو سي اسلام زده کوي ډرامو سیز د کېدې نو بیا شیګانو ډیر غټ فلمان پر یوسف علی السلام جوړ کړی 2 غنټې فلم دی هغه وګوره د یوسف علی السلام کیسه نو قران څه ضرورت چې بیا سوره یوسف ته جوړېدل مفتی کفایت الله صاحب وايي قران بند پروت خلک اسلام د ډرامو سیز د کوي په ډرامو کې زده کوي نو د ډرامو خو د هغه رقم اسلامي لکه ډراما چې په خپل ده نو دا ډرامو کې څوک منځونه کوي دا ډراما جوړ دا نمازیان دي دا پردهدار دي دا د الله او د رسول غما خستی دي دا د دین غما خستی دي نو چې ته اصل شی رسیږي ته کوم اصل څه کوي چې اصل محمد رسول الله سنت طریقه ته رسیږي قران چې دین پیغمبر علی السلام د قران زده کړی هغه ته رسیږي نو ته به ډرامه څه کوي چې تر غورځیدل ته ډرامه څه کوي د دین او اسلام پیغمبر علی السلام د قران زده کوي دغه قران هم ته پروت لدی نه زده کوو د ډرامو زده کوو بس بیا نه دنده دا په قندار کې د سپېشل مشر سړی هغه ته ویلې په قندار کې چې اول واره د سینما یو خلاصېدل نو خلکو نه پرې شو ویلې نه پرې شو نه وې دندار روانه و نو را ولاړ سلو اول وار چې سینما خلاص کړي نو د حج فلمان ور واچول نو حج دی عمره د طواف دی او زمزم دی هغه صفا د مروه د بیا مینا د مزدلفه د نو خلک ورته ناس تشبیه په لاس کې ورور په شوی پر د بل ورته اړولې ولا انو وخت ردی تیر بیا کرا بل بیا اخر هغه فلمان شروع صحیح سره یو څوک کافر کوي په اوله خبره نه کافر کوي چې ته کافر سه لار ورشکارا کې پر پلانې غلې ولاړ سه پر پلانې کوڅه ولاړ سه پلانې کتاب وګوره پلانې می اشه چې یو سړی قران لري هغه ته د تورات او د انجیل څه ضرورت چې دی وګوره یو سړی خپل محمد رسول الله لري هغه ته د يهودو لارې څه ضرورت چې بیا د پر هغه لار باندې ځي که یو سړی دا لار نه لري به شک حضرت پیغمبر علیه السلام مبارک ناست حضرت عمر فاروق هم ناس تورات اخلاص کی تورات وای پیغمبر علیه السلام چهره داش متغیر رسوا رنگ واوشتي حضرت عمر فاروق چې داش ورته وکتل یا رسول الله پناه غواړم پناه خیر ورته ویلې ولزج وندم ته تورات ګوري چې زج وندم موسی علیه السلام راشي هغه بل قرآن ګوري تورات ونه ګوري ته څنګه تورات ګوري صحیح سلو زموږ هغه اوس په کالج په یونیورسيټي کې چا تورات راخسته چا انجیل راخسته چا زبور راخسته موږ ګورو د مطالعه د پاره موږ ګورو د زده کړې د پاره معلوماتو د پاره اسړیا کا چې یو سړی ته د خپل پلار او نیکه نسب نه معلوم د بل پلار نیکه نسب زده کینو دا څه خبره ده تو خو د خپل پلار نیکه نسب معلوم ک بیا د بل معلوم کاغه به تاریخ هم سي هغه بس د کوم سي هغه پی ایچ ډی هم سي هغه بس تا تعلیم هم سي تا ته خدای خپل رسول نبی در کړی دي تا غ نه دي معلوم کړی په بل پس رواني صحیح سلو دا څه معنا ده د یو سړی چې خپل مور پلار معلوم بیا د بل مور پلار څه کوي چې بیا یادې صحیح سلو د یو سړی چې خپل نبی معلوم دی خپل پیشوا او خپل پیر معلوم دی بیا بل پیر څه کوي چې په بچی دی نو موږ ته خو چې الله خپل رسول را کړی دی ماته څه ضرورت دی په تورات پسې غلم تورات خو رالی په خپل زمانہ کې حق او سچ وو موسی علی السلام رالی په خپل زمانہ کې حق او سچ وو ولاړی چې ولاړی بیا الله رب العزت موږ خپل نبی را کوي صحیح سلو د الله رسول فرمای په اخر زمانہ کې به عیسی علی السلام راځي عیسی علی السلام په انجیل عمل نه کوي عیسی علی السلام په قران عمل کوي خیر زمانہ کې عیسی علی السلام الان کې نبی د نیم قران په ډک دی انجیل پر دره نازل شوی دی خو اجازه نشته ورته